په دې بونیر کې یو سپی راوتی دی مولانا محمد یوسف بونیري په نامه باندې او هغه په جنت پورې خندا کړې ده د جنت په حورانو پورې خندا کړې ده د جنت په بیبیانو پورې خندا کړې ده چې دا به بربنډې وي او دی له بالکان ځي راځي دی له بغلمان ځي راځي قرآن نه انکار کړی دی صراحتاً د قرآن نه انکار کړی دی چې نه هوري شته نه غلمان شته داسې ګپ شپ دی دا بربنډې ښځې دي هلکان به ولله ځي راځي. دا مولانا احسان الله حسین صاحب دی نعتونه وایي ډېر خوږ اواز دی او د په دې ویډیو کې بیا زما متعلق صدر مملکت وزیر اعظم آرمی چیف گورنر اور وزیر اعلیٰ ته خواست هم کړی دی چې هغوی ما گرفتار کړي. نو ولې چې ما د جنت پورې خندا کړې د حورو د جنت د بیبیانو پورې د غلمانو پورې مې خندا کړې د قرآن پورې مې خندا کړې. نو زه دا خبره دې صاحب ته کوم چې الله تعالی زه انسان پیدا کړی یم زما د الله سره یو تعلق دی او که فرض که زه سپی وی نو بیا به خلقو ته پته لګېدلې وه چې واقعي دا سپی دی. سپی څه ته وایي چې حریص وي. زما خو څه حرص نشته زده که نه حریص خو ته یې د مال چې راشې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نامې واخلې په منبر باندې او څو چغې ووایې او بیا وایې چې به 1.5 لک روپۍ مې په کار دی دا به عالم تاسو پوره کوئ او بس هغه د 1.5 لک په ځای باندې 12 لک روپۍ راغونډې کړي او ته لاړ شي. سپی څوک شو زه شوم که ته شوې. اوس دا ویډیو وګورئ دا ویډیو په دې کې تاسو وګورئ چې د په محفل کې دی نعتخواني ده او خلق راځي او د ده په دې پټکي کې د 1,000 د 500 روپو نوټونه ږدي او 2 تنه خو لګیا د خپې چاپې کوي او د نوټونو باران دی پې. نو په دې کې ته څه ښایي خلقو ته حریص ته یې د مال که زه یم ته اول معلومات وکړه اول خپل ځان ته وګوره چې سپی څوک دی. باقي پاتې شوه چې یاره د جنت پورې د قرآن پورې د حدیثو د صورتوي د غلمان او د حورو پورې خندا نو دا غلطه خبره ده. قرآن زما د یار کتاب دی ما په ایمان راوړی دی زه پې عمل کوم د خیره سره. عمل کوونکې په قرآن پورې خندا نه کوي ټیک شوه چې عمل پې نه کوي نو هغوی پورې خندا کوي. خندا د قرآن پورې ته کوي خو زه کوم ته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نومونه خرڅې کله په ویډیو کې وی چې یاره موسی علیه السلام په دغې چینه کې لامبلو او ما ورته په دې سترګو کتلي دي نو د سترګو نه خلاص شي په سترګو ړوند شي. اول خو بیا دا خبره وکړه چې موسی علیه السلام په کوم حالت کې و چې لامبلې بې ستره و که نه چې کو خدای مکه بې ستره وی نو تا ورته ولې کتل بیا او بیا موسی علیه السلام ستا د مخې په چینو کې لامبي او وی چې یاره زه دا د خوب خبرې کوي که نه نو بیا دا خبره کوي چې یاره په مسجد نبوي کې روان وم او عایشه بیبي ما ته وی چې راشه زما دا خپې ښکل که نو په تندر یخ شي لږ حیا خو وکړه دا څوک ته زمونږ مور ده ته قابل د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د خپو ښکلولو ستا سره دغه د وینې رشته کومه یوه ده ټیک شو او تا کومه داسې کارنامه کړې چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ستانه دومره خوشحاله شوه چې دا ته وایي چې راځه زما د خپې ښکل کا ولې ښکل کړي څه چل دی. نو خندا څوک کوي د قرآن پورې تا وکړه که نه مونږ خو څه نه دي ولي د ګرفتار کوي. اوس دا خبره کومه چې یاره دغه خبرې چې ما کړي د حورو غلمانو د جنت نو دا د غني بابا یو نظم دی وایي مولا جان او په دې کې غني خان
د جنت د هغه تصور کم چې مولا وړاندې کوي نو دا غي نفي کړی دا او خپل تصور ورکړی دی چې کم د مینانو د الله د مینانو تصور وي او دغه تصور زم ملګری ما سوی غنی خان نو تشت د نظم ما دته هم دا خبره کوم چې نظم واورا کو نه پويږي په زما په شرح دی هغه وګوره تاسو پته ولګي چې غنی خان سوی نو غنی خان وای چې وای مولا جان چې په جنت کې حوري پڼډې دي غټي غټي سپین سپین مست او بربندې دي وس نقصان وشو ګور بمبلی ته چې خله د لاړو ډکه شوه خانګو کې د حورو ته الحمد قل هو رکه شوه دلته کې به منګه الله مو او چې کله تا د حورو خبرې شروع کړې نه پاخو شهوت غالب شو بیا د الله تلاش سکے نو د حورو په خانګو کې ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورکشل او ګوره داشنا په ګیره لاړې را روان شوې ټول شهوت شسترګي ورانه شو شیطان شوې دا نقصان ورکې ته خلق الله الله پرسکا جنت پرس کوي ما د حورو مجنون ته ما جوړوا او د غلمانو نو غنی خان بیا وای چې دا وجود د خاورې د نه پای جنتونو کې دا د خاورې ګل مسوي د خاورې په ګلونو کې دا د خاور وجود دی او ته چې وته د جنت کم صفات شروع کې د خزو کنه هغه سکسي خبرې وته شروع کې نو دلته کې هو بیا خامخا د ټول شهوت سي ټول شهوت چې دی بس چل کوي دی به الله لټون جاری وساتي نو غنی خان وته دا وایي چې دا د خاور وجود دی دا په جنت کې نه پي د تاسو بل خبر او کا دا د خاور ګل مسوي د خاور په ګلونو کې او خاور بشي خاوره یو احساس او یاد به پاتې شي ساس ضرور به مړ شي خوش اته شي ساس ضرور بلاړ شي خوش اته شي یاد به پاتې شي نو بیا وره دا خبره ټیک شو خاوره بشي خاوره یو احساس او یاد به پاتې شي ساس ضرور بلاړ شي خوش اته شي بعد به پاتې شي دا تش بعد د پاتې بشي روح پته لاړ شي خپل ځای ته نو زه به حوري سکم چې په غیږ کې نوې نشم غټو مست سترګو ته پسرو سترګو کته نشم او دا وجود کو بیا شي جوړ شهوت حوري شراب غنی خان دلته کې بیا سوالونه راوچته دغه سوالونو جواب ورکا ته په ما د کفر فتوی ملګوا نو دا وجود کو بیا شي جوړ شهوت حوري شراب وی نو مس الکان چې به هم کلیوم خراب وی څنګه چې په جنت کې حوري دغه شان غلمانوم دي غلمان الکان دي نو حوري مست دي ستاله والدي نو الکان به بیا د چالي والی کنه د دواړو سره به ته معامله شړي دا هو کې دی نشي کنه وس نه پوهېږم چې دی به دواړو سره معامله شړي نو بیا بس چل کېږي مس هلکان چې به هم ښکلي هم خراب وي نو ګوره ملاګۍ ته د چې لاسې دله ګیره کړي اته به ورته ګورې او هغه به یې درله تېره کړي لوڼه دې راونیسي لا مور درله په مخه کې ټوله خیلخانه به درله ګرمه کړي او یخه کړي نو که چېرې ستا دپاره حوري نو یوازې خو نارینه جنت ته نه ځي ښځه به هم ځي که نه زنانه به هم ځي که نه نو ولې دا څه شهوت نه لري دا څه خواهشات نه لري تا خو حوري واغستې دې له بیا څه ورکوې نو غلمان به بیا دې دپاره نو څنګه چې حوري تا په قلاره نه پرېږدي بیا مستې به نو دغه رنګې د جنت دغه غلمان به مس مسي نو بیا به د زنانو خیر نه ټیک شوه اوس دلته کې د دې تصور نه په جنت کې او فساد پیدا کیږي او دغه فساد ته غنی خان اشاره کوي څه ورته وایي چې دغه که جنت وي ملا رب دی ورله بوزه زر دغه دلتوب نه زما زر زله دی خوښ سقر او یا خو وجود نه لري یو مس او رنگین خوب دی حور او غلمان د مینې خیش او لیوانتوب دی دا تجلی دی د الله ټیک شوه او بیا ورته غنی خان سوال راوچت کی یاد اته چې وې کو دا اختیار ستا په کتاب کې وي اته چې کوم تصور وړاندې کې نو کو دا ستا په کتاب کې وي نو ټول غلمان بمړي وي پښتانه او په عذاب کې وي ولې چې پښتون جنت ته لاړ شي نو جنت ته بده आवाज نه ته د سره د خاندان ته لې نو الته کې بحوري دلته بغلمان نو حوري اوس غلمان بس تل کې به زمنګ زنانه او ته بغلي او حور ته خو ته غلي کنه حور خوستا شوي نو بیا به پښتانه چل کوي خو غلمانو سره به فساد جوړي وجني وي چې وجني نو څه چل بدی عذاب کې بدیل او بیا خدای عذاب ورکړي کنه نو جنت کې فساد جوړ شي یاد اته کوي کدار اختیار ستا په کتاب کې وي
او ټول غلمان به مړ وي، پښتانه په عذاب کې وي. تا ته مولا جان رب دې درکړي جنتونه ډېر. اوس پوه شوم چې ولې دا اوږده کوي مونځونه ډېر. دی مونځ د څه دپاره کوي؟ د الله دپاره کوي که د حورو او د غلمانو دپاره کوي؟ د حورو دپاره کوي. نو غني خان ځان ته خبره وکړي چې زه به سور دوزخ له خپل غیرت او غرور یوسمه، ځان سره به خپله حیا خیش او سرور یوسمه. اوري که عذاب وي تیروم به لکه خان، او تا امسا په لاس چړه د ښځې نه غلمان. دا د غني خان یعنی دا غني خان د الله مین دی که نه. نو د سوالونه راوچت کړو په څه باندې؟ په قرآن نه، د مولا د جنت په دغه تصور باندې چیرې جنت ټول ژوند به صرف د شهوت د پاره که نه. نو او شهوت پسې لکه ابروز یو مولوي صاحب وی چې 25 لکه حورې به یو نارینه ته میلاویږي. نو ما خو سنوي زمونږ ملګری دی هغه پورې ونښتو، نو هغه ته مې غلی شه او دی اوس د دې نه خبر چې 25 لکه حورې تا ته میلاویږي، نو د خپله ښځې سره بیا اصل کې دا چې سره لاړه شي نو 25 لکه حور نه چې ته تېرېږې په دې کې خو به 25 لکه کاله وتېږو. نو دا صرف په دې خوشحاله چې را ته به د حورو سردار یې، نو بیا 25 لکه غلمان به هم ښځې ته میلاویږي که نه. که نه هلته به هم دا بس ستا د موټي د لاندې هلته خو به د الله تعالی حکومت وي که نه. او نو الله تعالی دومره ظلم نه کوي. الله تعالی چې د جنت نعمتونه څنګه نارینه له ایښي دي دغه رنګې زنانه له هم ایښي دي. څنګه چې پکې نارینه حصه ده دغه شان پکې زنانه هم حصه ده. ظلم الله تعالی نه کوي، نه یې دلته کړی دی نه په جنت کې کوي. ظلم ته کوي او دلته هم کوي او بیا په جنت کې موږ یو تصور راکړی. نو ما دا خبرې چې کړي دي دا ما نه دي کړي، دا غني خان د مولا په دغه غلط تصور باندې سوالونه راوچت کړي دي. او بیا دغه سوالونه دي که نه ما تو وایه که نه چې ستا حورې شوې نو سیبا د مولاګۍ څه شوې؟ لکه یو هلک ځي هغه حورې شوې نو د سره خو به ښځه خور مور لور هم ځي که نه، هغوی له به څه ورکوي. نو دوی څه وایي؟ وایي دا به د جنت د حورو سرداره. اوس کو د دې دنیا دا ښځه دې سړي ته ووایي دا څوک چې ورته د جنت د حورو تصور ورکوي چې زه ټیک شوه زه هم دلته کې زر مړونه کوم او ته به د دې زرو زما د زرو مړونو سردار یې، نو دی به دا ژوند خوښ کړي. دی به وایي زه په سردارۍ څه کوم، ما خو ته ښځه چې ته راسره یې نو بس دا زما جنت دی. نو دغه رنګې زمونږ زنانه چې څومره دي مسلمانانې دا د حورو دغه تصور رد کوي. په خدای یقین وکړه د یوې زنانه کو عالمه ده او کو بې علمه ده هغه د حورو تصور نه مني او ته په دې غلطۍ چې راته به یې سرداره یې. نو دلته کې ولا جواب ورکا ټیک شوله. دغه خبرې غني خان راوچتې کړي دي، ما د هغې شرحه کړې ده او په دې کې صدر صاحب ته، وزیر اعظم ته، آرمی چیف ته، گورنر ته، وزیر اعلی ته د مداخلت ضرورت نشته دی. دا خبرې غني خان ستانه کړي دي، دا سوالونه دي زمونږه، دغه اشکالات دي، ته موږ له جواب راکړه.